که د مال په حرص پسې روان شوې نو له خلکو نه به بې برخې شې، ځکه د خلکو زړونه ګټل د شتمنۍ ترلاسه کېدو لار ده. تر ټولو ګران څوک دی؟ له خلکو سره د وړتیا له کارونې سره به هله عادي کېږې چې ته له هر مخامخ کېدونکي کس سره داسې چلن وکړې چې هغه داسې وګڼي چې ګوندې همدغه کس درته تر ټولو ګران دی. ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا رجاء